الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. د قرآن عظیم شان د ترجمه او تفسیر د مقدماتي درسونو یا د مقدمه د درسونو اړونده د دویم درس. په لومړني درس کې مو د قرآن عظیم شان ځینې فضائل بیان کړل. په ننني درس کې د قرآن عظیم شان ځینې د فضیلت وجې نورې بیانوو او بیا د قرآن عظیم شان د تلاوت د ظاهري او باطني آداب یو څو محدود دي دا بیانوو. او په دې مقدماتي درسو کې به اتمن څه خبرې نورې هم وي یا د دې مقدمې څه درسونه به نور هم وي چې د قرآن د تاریخ، د قرآن د حرکاتو، قرآن د حروفو، د قرآن د جوړښت او نزول اړونده معلومات به پکښې وي. د قرآن عظیم شان د فضیلت یوه بله وجه دا ده چې رب عز وجل د قرآن عظیم شان پر یو داسې پیغمبر نازل کړی دی چې هغه پیغمبر تر ټولو انبیاو علیهم السلام افضل. رب عز وجل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضیلت په تکراری ځایو کې په قرآن عظیم شان کې بیان کړی دی، خو تر ټولو لوړه خبره الله عز وجل دا بیان کړې ده. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ای پیغمبره ته موږ د ټولو عالمونو، ټولو نړیوالو او د درست عالم د پاره یوازې او یوازې رحمت لېږلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټولو انبیاو کې یوازنی پیغمبر دی چې د ده وجود او د ده راتګ دا رحمت دی د جماداتو د پاره، رحمت دی د نباتاتو د پاره، رحمت دی د حیواناتو د پاره، رحمت دی د انسانانو لپاره. دا درست مخلوقات چې الله پیدا کړي دي د هغو ټولو لپاره، حتی د مسلمانانو لپاره، حتی د کفارو لپاره. دا بیا یو ډیر وسیع بحث دی چې د درختو لپاره نو څنګه رحمت دی، د حیوانانو لپاره نو څنګه رحمت دی، د کافرانو لپاره څنګه رحمت دی. خو بیا هم په اجمالي ټکو کې به یې زه ووایم کله د قیامت ورځ راځي. د قیامت ورځ یو داسې هولناکه هیبتناکه ورځ ده چې دا غرونه څومره سخت دي، دا سخت غرونه به د ډیره زحمت او د ډیره غټه تکان د وجې څخه داسې سي لکه هغه شنل سوي او رنګ سوي وړۍ. وره غر څوک د ځای نشي ښورولی، مګر دا قوي قوي درانه او سخت غرونه به بادونو داسې اخیستي لکه هغه شنل سوي وړۍ چې وشنل سي دا ښځې یې په ګوربچو تکانو کې ایږدي نو خورا سپکې سي، بس چې معمولي باد راسي ګیلي. دا غټ غرونه به دغسې د ډیره زحمت څخه لکه دغه شنل سوي وړۍ داسې وګرځېږي. ځکه الله جل جلاله فرمایي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هغه ټکونکې د زړونو او ته څه خبرې چې هغه ټکونکې د زړونو څه ده؟ دا ټکونکې د زړونه د دې معنا دا ده چې داسې وهیبت به راځي خلک به د خپل د زړه ټکهاري او دربهاري خپله اوري. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة خبرې چې دا ټکونکې د زړو څه ده؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، خلک به داسې لکه هغه پاشل سوي شندل سوي ملخان چې پر دشتونو غرونو باندې دي. او وتكون الجبال كالعهن المنفوش، دا درانه غرونه به داسې لکه هغه شنل سوي وړۍ ښه چې د ډیره زحمت او د ډیره درد او د ډیره تکلیفه څخه غر غوندې درون او سخت شی لکه وړۍ داسې ګرځېږي. نو د درختې به څه حال یا خو دونه سخته نه ده، د عادي ډبرو به څه حالي، د نورو جماداتو به څه حالي. دا د دغه هول و هیبت او سختۍ څخه
اوس خلاص دي. د پیغمبر علیه السلام د راتګ سره یو ځای خلاص و. د پیغمبر علیه السلام تر راتګ 100 کاله وروسته خلاص، 200 کاله وروسته د دې هیبت څخه خلاص، 300 کاله وروسته خلاص، حتی نن 1400 کاله تیر شوي دي بیا هم خلاص دي. تر هغه وخته به خلاص وي تر څو د مخ د مځکې څخه د الله دین ټولیږي. که د پیغمبر علیه السلام دغه راغلی دین بتمامه د مځکې څخه ټول شو په هغه ورځ قیامت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الأرض الله الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تر هغه وخت به قیامت قائم نسی تر څو یو الله والا لا په مځکه کې موجود، یو مسلمان چې په درسته نړۍ کې وي دغه توپان نه راځي. که دغه دین چې پیغمبر علیه السلام راوړی دی، دغه رحمت للعالمین پیغمبر چې کوم دین راوړی دی، که دغه دین بتمامه د مځکې څخه ټول سو نو دغه لوی هیبت به راځي، پر غرونو برازي، پر اسمانونو برازي. و اذا السماء انكدرت، د اسمانونو به ټوټه ټوټه شي. و اذا الشمس كورت، دغه لمر به تک تور شي، دا ستوري به ټوټه ټوټه شي. نو چې دا درانه درانه ستوري ټوټه ټوټه کېږي، دا دومره لوی لمر تک تور ګرځېږي، سپوږمۍ تکه توره ګرځېږي، دا غرونه ټوټه ټوټه شي. و اذا الجبال سيرت، نو چې دا ټوله داسې کېږي نو ستا څه حال دی؟ د دې کوچني کوچني شیان په دې مځکه کې چې موږ وینو دا به د چا حال وي؟ دا ټول د دې غټ تکلیف څخه خلاص شي، د دې غټ هیبت څخه خلاص شي. د چا په وجه باندې؟ پیغمبر علیه السلام په وجه. پیغمبر علیه السلام دین راوړی دی. که دغه دین پیغمبر علیه السلام نه وای راوړی، یا دغه د پیغمبر علیه السلام راوړل سوی دین دا نن ولاړ سي، دا حال وي. ګورې جمادات نباتات هم خلاص دي، د جمادات و نباتات لپاره هم پیغمبر علیه السلام رحمت. د کافرانو دپاره هم دی، ځکه دا کافران چې دا دومره د عیش و د عشرت ژوند کوي خو د مسلمانانو د وجې څخه یې کوي. ځکه مخکې حدیث مې ونه وایه چې که ټول مسلمانان د مځکې څخه ورک سي بیا به قیامت کېږي. دې نو ورته د کفارو دپاره هم ډېر احکام پیغمبر علیه السلام بیان کړي چې پر د خپل کفر دین باندې پاتې په اسلامي هیواد کې تابعیت ترلاسه کوي او اسلامي هیواد ته جزیه ورکوي. پیغمبر علیه السلام مال حرام ګرځولی دی، وینه حرام ګرځولی دی، دغه ازار حرام ګرځولی. مستأمن کافر چې په پاسپورت اسلامي هیواد ته راځي د تجارت لپاره، پیغمبر علیه السلام په اړه خورا ډېر احکام بیان کړي. او همدا ډول هغه متعهد کافر چې د مسلمانانو سره وعده لري او دې ته ورته نور احکام هم پیغمبر علیه السلام بیان کړي. پیغمبر علیه السلام د حیوانانو دپاره رحمت، پیغمبر علیه السلام د حیوانانو په اړه ښه ډېر هدایات کړي دي. تاسو نه هغه حیوان مه وژنئ، هغه حیوان چې تا ته ضرر نه در رسي هغه مه وژنه، او هغه حیوان چې تا ته علالول ذبح کول جایز دي د هغه سره ظلم مه کوه. چې وږی مې علالوه، تږی مې علالوه، ښې موړ که، اوبه یې که بیا یې علال که. کله چې علالوې دا پښې ټینګې ورته وتړه، داسې نه چې ځان ډېر خوش کړي او په تیاره چاړه باندې علال. ګوره دا نبي علیه السلام هغه د رحمت او هدایت الفاظ د حیوانانو دپاره ویلي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي تاسو د پسرلي پر موسم ښکار مه کوئ. کوچني کوچني بچان د حیوانان لري، دوی هغو ته رزق پیدا کوي. او هغه ماشوم حیوانان چې د هغه غوښې د خوراک نه تاسو هغه مه علالوئ. هغه مایان مه وژنئ چې د هغه غوښې د خوراک نه. دا د پیغمبر علیه السلام د رحم هدایت چې کړي. انسانانو ټولو دپاره رحمت دی، کافران دي که مسلمانان دي. د مسلمانانو دپاره خو نو بیخي دي، د جماداتو دپاره رحمت دی، د حیوانانو دپاره رحمت دی. نو یو داسې پیغمبر چې د ده په څېر په ټولو انبیاو کې بل پیغمبر نشته، پر داسې پیغمبر الله دا قرآن نازل کړی دی. نو دا د غونه لوړ کتاب دی، پر دومره لوړ پیغمبر یې نازل کړی دی، د غومرې لوړ کتاب. تر تورات هم لوړ دی، تر انجیل هم لوړ دی، تر زبور هم لوړ دی. او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا قرآن نازل شوی دی د چا په واسطه راغلی دی؟ د جبرائیل علیه السلام. هغه ملائکه چې الله عز وجل په لاس دا قرآن یا د هغه په واسطه نازل کړی دی، هغه ملائکه تر ټولو ملائکو افضله ده. جبرائیل علیه السلام په ټولو ملائکو کې بهترینه ملائکه وه. الله جل جلاله فرمای انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. وای دا قرآن د یو نیک استاذ جبرائیل علیه السلام قول دی، د عرش د مالک په نیز د قوت څښتن دی، منل سوی او هلته امین دی. پیغمبر علیه السلام الله جل جلاله د جبرائیل علیه السلام صفات بیان کړي دي. دا تر ټولو انبیاو بهترین
ملائکه ده او د دغه بهترینې ملائکې په واسطه باندې نازل شوی. هغه نورې ملائکې چې په رتبه کې تر جبرائیل علیه السلام کښته دي د هغو په لاس نه دی نازل شوی. یعنی دا چې دا کتاب د کومې ملائکې په واسطه نازل شوی دي هغه ملائکه تر ټولو ملائکو افضله ده. او همدا ډول د قرآن چې په کومه میاشت کې نازل شوی دي هغه میاشت تر نورو میاشتو افضله ده. الله جل جلاله فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بل ځای کې به الله جل جلاله فرمای ان انزلناه في ليله القدر. دا قرآن مو د قدر په شپه نازل کړی دی. ليله القدر خير من 1000 شهر. لیلة القدر یا شب قدر دا تر زرو میاشتو عبادت د دیوې شپې عبادت ثواب زیات لري. په دا یوه شپه د قدر چې ته عبادت وکړې تر زرو میاشتو عبادت ثواب زیات. نو الله جل جلاله په داسې شپه د قرآن نازل کړی دی او په داسې میاشت کې نازل کړی دی چې دا میاشت تر نورو میاشتو بهتره ده، دا شپه تر نورو شپو بهتره ده. حتما دا ښه کتاب دی. او همدا ډول دا قرآن عظیم شان چې په کومو پاڼو کې دی هغه پاڼې تر نورو پاڼو بهترې دي. ځکه الله جل جلاله فرمای فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره. وای دا قرآن په داسې پاڼو کې دي چې مکرمې دي او لوړې او پاکې دي. داسې پاڼې دي قرآن دا ورکې او دا پاڼې دا هم بهتري او سپېڅلي دي. دا هغه بلګونه دي، دا هغه پاڼې دي، دغه پاڼې د قرآن عظیم شان که چیرې قرآن نه وي ورباندې لیکل شوی خلک یې عزت نه کوي. دا هغه پلاستیک دي، خلکو ګډوډ ځینې جوړه کړې ده، د هغه پلاستیک څخه په تشناب کې پروت دي. مګر هغه پلاستیک چې بیا دا د ریل جنې جوړ سو مشت کې خلکو ایښی دي. تخته ده خلکو کوچني چوکۍ جنې ایښي په تشناب کې پرته وي. مګر خو که چیر ریل جنې جوړ سي یا د مشت په مخ کې پروت وي دغه ټوکر دی. خلک یې د شلو نجسو کارو دپاره استعمالوي. مګر کور چې د قرآن پوښ دی مشت کې پروت دی. هر هغه شی چې د قرآن دپاره خاص سو هغه شی بل افضلي بهترین کتاب دی. او همدا ډول الله جل جلاله چې دا قرآن عظیم شان کم ښار کې نازل کړی دی هغه ښار یا مکه ده یا مدینه ده. مکه او مدینه دا دوه داسې ښارونه دي چې د دنیا تر ټولو ښارونو بهترین ښارونه دي. الله جل جلاله فرمای والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین. الله جل جلاله د مکې په ښار قسم کړی دی او په بلد الامین یاد کړی دی. نو قرآن عظیم شان الله جل جلاله په داسې ښارو کې نازل کړی دی چې هغه تر نورو ښارو بهتر دی. او همدا ډول څوک چې قرآن وایي او قرآن والای هغه بهترین انسان دی. لکه پرون کې چې ما هغه احادیث ووایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. خیر په تاسو کې هغه څوک دی چې قرآن زده کي او نور ته یې وښیي. قرآن ویونکي، قرآن زده کوونکي، قرآن و بل چاته زده کوونکي دا تر نورو خلکو خیر دی. نبی علیه السلام وایي غوره دی. او بل امتیاز دا د قرآن دا دی چې دا نور آسماني کتابونه چې دي په هغو کې تغییر او تبدیل راغلی. ځکه د هغو د حفاظت وعده الله جل جلاله نه ده کړې. د هغو په اړه باندې راځي یحرفون الکلمه عن مواضعه. هغوی به په دې خپلو کتابو کې تغییر او تبدیل کاوه. دا کلمې به یې تغیرولې دی و ځایه بل ځای ته. لاسوانه یهودو نصاراو پکښې کول په خپلو کتابو. قرآن عظیم شان یوازینی کتاب دی چې الله جل جلاله یې د حفاظت وعده کړې ده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. موږ دا قرآن نازل کړی دی او موږ یې ساتو. دا بهترین کتاب دی. د هېڅ کتاب په ټوله مځکه کې په ټوله دنیا کې الله د حفاظت تضمین نه دی کړی خو د دې قرآن تضمین یې کړی. هر وخت چې هر چا کوشش کړی دی چې قرآن ورک کړي نه دی ورک کړی. ستا په فکر باندې چې د دنیا کفار دا دونه غټ غټ قوتونه لري او دا دونه ډېرې پیسې لري او د مسلمانانو سره په سوو کلونه جنګونه کړي. دوی به د دې دپاره کوشش نه کړي چې دا قرآن ورک کړي یا په دې کې تغییر و تبدیل راولي. وکړی مګر تر پایه پر دې باندې نه دي توانېدلي چې په دا قرآن کې یو حرف تغییر لا راولي. په هندوستان کې چې د انګریزانو حکومت بیا د هندوانو حکومت رالی کوشش یې وکړي چې قرآنونه ټول حکومت اعلان وکړي چې ولاړ شي په کورو کې تلاشي وکړي هر ځای چې مو قرآن پیدا کړي واخلي. په هر مسجد کې چې مو پیدا کړي په بازار کې بند کړل. کله چې قرآنونه ورکېدل د هندوستان مسلمانانو نورو ښځو لویو او کوچنیانو ټولو حفظ ته ملا وتړه. سپین ږیرو هم قرآن یاد کړي، ځوانانو هم یاد کړي، ښځو هم یاد کړي. پخوا به په کتابو کې و اخر د دوی په سینو یو عالم ورغلی هغه ګورنر ته وویل چې د سینو څخه به یې څنګه باسه، د مسجدو څخه دې ویستي، د کورو څخه دې ویستي، اوس د دې ټولو خلکو په سینو کې دی قرآن دی دونه عام سو. اخر هغه عاجز سو. او حتی یو روایت کې راځي حجاج بن یوسف دا ډېر لوی ظالم و. د عبدالملک بن مروان د هغه قومندان و.
په امت کې په مسلمانانو کې خصوصا د صحابه و زمانې ته نږدې په واکمنانو کې هیچا دونه ظلم نه دی. صحابه یې شهیدان کړل. د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه سر یې ورپرې کړي، په دار یې وځړي، ډېر عمر په دار ځړېدی. هیچا دا جرأت نه سوی کولی چې د الله د سپېڅلي صحابي د داره راکښته کړي. او سعید بن جبیر رحمت الله تعالی علیه تابعي و، دا یې شهید کړي، ډېر د لوړې درجې تابعي و. او همدا ډول نور صحابه یې شهیدان کړل. مکه مکرمه یې وسوځل، په منجنیق یې وویشتل، د دیوالونه یې ور ونړول، د سره څخه یې برته جوړه کړه. ډېر کارونه یې وکړل. د دې دومرې ظلم سره یو روایت کې راځي، وایي د هغه ښار خلک چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام ورغلي وه او د دې ښار د خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې موږ ته ډوډۍ راکړه. هلته په 14مه سپاره کې الله عز وجل قصه بیانوي. فابو، هغو خلکو دوی ته ډوډۍ ورنه کړل، فابو، انکار یې وکړ. نو د هغه کلي خلک راله، حجاج بن یوسف ته تمه پیدا سوه چې دا دومرې ظالم دي، صحابه یې هم شهیدان کړل، مکه یې هم ورنړول. ده ته وویله چې د قرآن عظیم شان فقط دغه یو توري په ابو لفظ د پعتو په لفظ واړوه. دا زموږ دپاره شرم دی، دا زموږ ښار په ټوله دنیا کې بدنامه دی. وایي د الله 2 پیغمبران ورغلل، د ادرس کلي څخه یې ډوډۍ وغوښتل، د ادرس کلي ډوډۍ ورنه کړل. دا زموږ دپاره عیب دی. فقط دا د په ابو لفظ واړوه. د انبیاوو د دې کلیوالا څخه ډوډۍ وغوښتل، کلیوالا نه کور، داسې ولیکه ور یې کړه. حجاج بن یوسف ورته هر څونه ظلمونه چې مو کړي دي، مګر د الله په کلام کې یو حرف هم نسم بدلولی. تاسو میلمانه راغلي یاست، که میلمانه نه وای ما به تاسې وژلي وای. ور هغه دونه ظالم و، بیا هم الله جل جلاله په زړه کې دا ور اچولی وه، د قرآن یو حرف هم نه بدلاوي. دا د دې قرآن عظیم شان بل امتیاز دی چې الله جل جلاله ورکړی دی. نور آسماني کتابو دا امتیاز نه درلودی لکه دا آسماني کتاب چې لري. خیر خو دا د فضیلت وجوهات دي چې الله جل جلاله یا امتیازات دي، هسې خو بیخي ډېر دي. اوس راځو دا د قرآن عظیم شان ځینې آداب چې د قرآن عظیم شان دپاره دي، ظاهري او باطني آداب. د قرآن عظیم شان دپاره په ظاهري آدابو کې اول ادب دا دی چې کله څوک قرآن تلاوت یې کوي یا یې ترجمه کوي یا یې تفسیر کوي، کوشش به کوي اودس به تازه کوي. بدون اودسه قرآن عظیم شان ته لاس وړل دا نه دی جایز. البته که په پوښ وي، پوښ هم 2 ډوله دی. یو هغه پوښ دی چې متصل وي. اوس ګوره دا وقایه ده، دا هم د قرآن پوښ دی، خو دا په دې قرآن عظیم شان پورې مشتي دي. یو دا پوښ دی دا جلا، دغه جلا پوښ د دې سره که بې اودسه سړی واخلي پروا نه کوي، او د دغه پوښ سره بې اودسه اخیستل جایز نه دي. که څوک تلاوت کوي اودس به لري او کوشش به کوي که چیرې ضرورت نه وي، استاذ نه وي یا معلم وي، مخ په پر قبله کښېني. البته که د درس و د تدریس په جریان کې یا یو چا ته موقع په لاس نه ورځي، په سفر کې روان وي، پر موټر کې وي یا پر آس باندې سپور وي او یا دې ته ورته داسې ځای وي چې دی مخ پر قبله نسي کښېنستلی، پروا نه کوي. او دوهم ادب دا دی چې د قرآن عظیم شان د حروف چې وایي په دې کې به تلوار نه کوي، بلکې هغه حروف ادا به صحیح کړي، په ترتیل بیا وایي، یا به یې په حدر وایي یا به یې په تدویر وایي. دا د قرآن عظیم شان خپلې مرتبې دي. هغسې حالات لکه دا زموږ بعضې حافظان صاحبان چې په تراوو کې وایي چې نه حرف معلومیږي، نه وقف معلومیږي، نه سکته معلومیږي، داسې به نه کړي. دا دوهم ادب په آرام آرام په غور په فکر باندې بیا وایي. او دریم ادب یې دا دی چې کوشش به کوي چې دا قرآن عظیم شان وایي، دا فکر به کوي چې زه د لوی رب عز وجل کلام وایم، په یو ژړغونې لهجه به یې وایي، یا دا چې ژړا نه ورځي د ژړا چم به کوي، دا خپل عاجزي به ښکاره کوي چې زه خو ډېر عاجزه یم، د دونه لوی رب کلام چې وایم دا زما حق نه جوړېږي، او دا چې الله ماته امتیاز را کړی دی، نو پر دې باندې د خپل عجز او د خپل د محبت اظهار په وجه باندې به د یو هغه د ژړا چم کوي. او څلورم ادب یې دا دی که چیرې د رحمت آیتونه راسي یا د عذاب آیتونه راسي، نو د هغو حق دی ادا کړي. د هغو حق ادا کول دا دی چې د رحمت آیتونه راله په هغه دې خوشحالي وکړي، د عذاب آیتونه چې رالل په هغه باندې دې اوښکې توی کړي او په ځان کې دې تغییر راولي چې د رحمت د آیتونو مصداق وګرځېږي، د عذاب د آیتونو مصداق ونه ګرځېږي. او همدا ډول بل ادب دا دی چې کله قرآن عظیم شان تلاوت کړي، داسې ځای به یې نه کړي چې هلته د ریا خطره راسي، داسې ځای به یې نه کړي چې هلته مسلمان ته ضرر ورسېږي، هغه بیدي یا مطالعه کوي، دی په زوره تلاوت کوي، د دې څخه به ځان ساتي. او همدا ډول قرآن عظیم شان به په ښکلي ښایسته اواز باندې وایي،
خو هسې نه چې غزلې ځینې جوړې سي د دا شیانو څخه هم نبي علیه السلام منع کړې ده چې د غزلو ډول سي، یعنې دا چې دغه اواز یا دا ښکلا دا که د حروفو د صحیح ادا تابع وي پروا نه کوي، او که چیرې دا حروف پر هغه رقم ورسره سموي څه رقم چې اواز سمیږي، څه رقم چې مقام سمیږي، دا بیا نه دی جایز. لکه اوس وخت کې بیخي دغه بعضې قرأتونه او دا نمایش ګرځېدلی هغسې به نه کوي. او دا ظاهري اداب سو. باطني اداب دا دی چې په معنا کې به غور او تدبر کوي. تر غور او تدبر لاندې دا خبره هم ده چې اول قرآن عظیم شان ته کښېني، دا فکر به نه کوي چې یو عادت دی یو اسې عبادت دی، دا فکر به کوي چې دا د چا کلام دی چې زه وایم. او همدا ډول زړه به د وسوسو د خطرونو د دنیا د کارونو څخه خلاصي. تلاوت دلته کوي، الفاظ دلته وایي، فکر یې په دکانو د دنیا په نورو کارو په هغه کې بند هغه به نه کوي. او همدا ډول په معنا کې د غور و فکر کوي. یو روایت کې راځي وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شپه په لمانځه کې تلاوت کاوه پر دې آیات کریمه باندې رالی چې رب عز وجل فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یا الله که چیرې دغه کسان چې دا ګمراهان دي دې ته عذاب ورکړي، یا الله نو تا به خپل بندگان په عذاب کړي، او که تو ورته مغفرت وکړي یا الله ته خو عزیز ذات حکیم ذات ستا د شانه سره شایي چې بدبخت خلک معاف کې. وایي دا آیات کریمه ای وایه بیا یې تکرار کړي بیا یې تکرار کړي تر سهاره پورې ټوله شپه دا آیات تکرار کړي. دا پر دې دلیل دی چې نبي علیه السلام به د قرآن عظیم شان مفهوم کې فکر کاوه، یو ډېر پر معنا چې د معنا ډک آیت وو هغه به تکراروي. دا لو که یو قسم دعا داسې وه. او همدا ډول سعید بن جبیر رضی الله عنه په اړه باندې راځي وایي هغه یوه شپه ټوله شپه په ویښه تېره کړل د آیات کریمه تکراروي وامتازوا اليوم ایها المجرمون. سعید بن جبیر رحمت الله تعالی علیه مخکې چې مې نوم یاد کړي د الله څخه ډېر ویرېدونکی یو ډېر ستر عالم و. دته دا خبره ډېره ګرانه وه چې د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله اعلان وکړي وایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، ای مجرمانو جلاسئ د دې مسلمانانو د ډلې څخه هلئ راوځئ شابش. لکه یو څوک چې سخت مجرم پلانکی تاسو را جلاسئ، هلته د سزا دپاره خاص کي بیا جهنم ته استئ. ول دا صحنه ډېره سخته وه. که زه یو دم الله په مجرمانو کې راپورته کړم بیا به زه څه کوم؟ نو ټوله شپه یې د آیات تکرار کړي او ویې ژړل. نو دا پر دې باندې دلیل دی چې انبیا اولیا نیکان خلک هغو چې به تلاوت کاوه معنا کې به غور او فکر او تدبر کاوه. نو ځکه په معنا کې غور او فکر او تدبر کول پکار. او همدا ډول وایي که چیرې د عذاب آیتونه راسي خپل زړه د ویرې څخه ولړزوه، او که چیرې د رحمت آیتونه راسي خپل زړه خوشحاله که او هڅه و کوشش وکړه په عبادت کې د زیاتوالي فکر وکړه. دا باطني آداب دي. نو دغه ظاهري او باطني آداب د عملي کول، بیا تلاوت کول، ترجمه کول، تفسیر کول، بیا نو د خونده ډک. وروسته نو څه خبرې نورې هم د قرآن اړونده سته انشاءالله هغه په راتلونکو درسو کې ووایو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.